نو څنګه یې د مارونو خویندو؟ تاسو د یوټیوب چینل دی او تاسو په هغې باندې ویډیوګانې اپلوډ کوئ خو په هغې باندې ویوز نه راځي او یا تاسو دغه یوټیوب د چینل جوړولو سوچ کوئ نو تاسو له به زه نن یو داسې ټریک ښیم د کومې ټریک په وجه چې به تاسو صرف او صرف په یوه ویډیو او جی صرف په یوه ویډیو باندې خپل چینل مونیټایز کولی شئ. نو تاسو به ډېرې داسې چینلې کتلي د چا چې لومبۍ ویډیو وایرل شوي او په هغې باندې په لکونو ویوز راغلي وي. نو تاسو په ټول یوټیوب کې وګرځئ خو دا ټریک به تاسو ته څوک نه ښایي خو زما کوشش دا دی چې تاسو دا ټریک زده کړئ او خپل چینل پې مخکې بوځئ او د خپل چینل نه ښه مزیدار ارننګ سټارټ کړئ. نو ټریک دا دی چې ټولو نه اول به تاسو یو ښه مزیدار 4-5 منټ ایچ ډي کوالټۍ کې یو ویډیو جوړه کړئ. په هغه ویډیو کې به ښه محنت وکړئ چې کم کتونکي دي هغه بور نه شي او هغه ویډیو پوره وګوري. نو ویډیو به جوړه کړئ تاسو پهله او د هغې نه پس به تاسو یو 5 جیمیل اکاونټ جوړ کړئ او په هغه 5 جیمیلو اکاونټونو باندې به تاسو 5 د یوټیوب چینل جوړ کړئ او بیا چې کوم دی تاسو کومه ویډیو جوړه کړې ده نو هغه ویډیو به تاسو په بیل بیل چینل باندې اپلوډ کړئ خو اپلوډ چې کوم دی انلیسټډ به کړئ یعنی چې پبلک نه وي چاته شو کېږي نه. او بیا د هغې نه پس به تاسو چې د څه باره کې ستاسو ویډیو ده نو د هغې مطابق به تاسو 15 تمنیلې جوړې کړئ خو چې ستاسو تمنیلې یو شانتې نه وي د یو بل نه لږ ډېر مختلف وي. نو تمنیل به تاسو په هر چینل باندې چې کومه ویډیو تاسو اپلوډ کړئ په هغه ویډیو باندې به یو تمنیل تاسو په هره ویډیو ولګوئ او دغسې د هرې ویډیو دپاره به تاسو بیل بیل 15 ټایټلې هم جوړې کړئ او هغه ټایټلې به پرې ورکړئ. نو دې نه پس به تاسو راشئ ډسکرپشن ته او ډسکرپشن دپاره به تاسو چې د څه باره کې ستاسو ویډیو ده نو د هغې متعلق به تاسو ډسکرپشن ورکوئ. نو که زما منې تاسو به لاړ شئ چیټ جی پی ټي له او چیټ جی پی ټي کې به هلته کې تاسو چې د څه باره کې ستاسو ویډیو ده هغه ټایټل به ورکړئ او چیټ جی پی ټي ته به وایئ چې ما ته د دې دپاره ډسکرپشن جوړ کړه خو په هغې کې به ورته وایئ چې یو ډسکرپشن ما ته اردو کې جوړ کړه یو انګلیش کې جوړ کړه یو مکس جوړ کړه انګلیش او اردو کې او دغسې چینجنګ مینجنګ به پکې وکړئ او 15 ښه مزیدار ډسکرپشن به تاسو جوړ کړئ او هغه ډسکرپشن به تاسو په بیله بیله ویډیو کې ولګوئ. نو دغسې به تاسو ټیګز هم ورکړئ د هرې ویډیو دپاره به بیل بیل ټیګز ورکړئ چې د څه باره کې ستاسو ویډیو ده. نو انشاءالله دا د تاسو ته په 110% ګارنټۍ سره وایم چې ستاسو به په یو چینل باندې ویډیو خامخا وایرل کیږي.